زهريلا مار چې کله انسان وخوري نو په دوو طریقو باندې د انسان جسم ته دننه زهر درومي چې اولې طریقې ته هیموټوکسین زهر ویل شي او دویمه ته نیروټوکسین زهر ویل شي. یعنی په اوله طریقه کې دا کله هم چې انسان مار وخوري نو هغه زهر چې دغه وجود ته تلوي نو هغه زهر د انسان په وینه کې چالان شروع کی او دغه چې کوم سره وینه د کم ته چې مونږ آر بي سي ویل شو دغه په ختمولو باندې کوشش شروع کی او د دې سره د انسان پر غونو کې کوم چې وینه د هغه جم کې دوه طرف ته لاړ شي یعنی کلوټینګ کول شروع کی. هغه سره بیا د انسان زړه ته وینه نزي او کله چې انسان زړه ته وینه لاړ نشي نو انسان د مړ کې دوه طرف ته روان شي. او دویمه طریقه دا چې زمونږ په وجود کې اعصاب ورته ویل شي یعنی هغه پیغامات چې زمونږ په وجود کې یو ځای نه بل ځای توري کم ته چې مونږ کیمیکل مسنجر هم ویل شو. نو کله چې انسان مار وخوري نو دوه قسمه دادي چې هغه زهر د انسان په اعصابو کې روان شي. نو کله هم چې په دې اعصابو کې دا زهر زیات شي نو بیا په دې اعصابو کې دا پیغامات زمونږ په وجود کې نزي او کله چې دا پیغامات نزي نو زمونږ په خېټه کې ډایفرام ورته ویل شي چې د هغې په مدد باندې موږ ساه بار بار اخلو نو هغه په شیلېدو باندې شي او کله چې هغه شیله شي نو انسان بیا ساه نشي اخیستی او د ساه نه اخیستو په وجه باندې انسان مړ کیدی هم. خو د خوشحالۍ خبره دا ده چې زمونږ په دې ایریا کې څومره هم ماران دي او 80% هغه زهریلان نه دي. نو که چېرې دا ویډیو انفارمیټیو وي خپل فرینډ سره یې شیر کړئ او دغه شان میډیکل انفارمیشن دپاره زمونږ سره اوسئ. شکریه. الله حافظ.